علیکم ورحمة الله وبرکاته. ملګرو خدای تعالی دې وکړي چې ټول به روغ جوړ یاست او صحت په جامو کې به اوسئ. ملګرو نن مې خوندور پروجیکټ درته راوړی ده. دغه د مترفع کړکۍ په نوم سره ده. نو مخکې له دې څخه چې د دې په اړه درته ووایم لومړی کاریال رانه ودروم، پر ویډیو دروم. ښه نو ملګرو دغه د کاریال مو خلاص کړلو. نو لومړی به تاسو دغه بټن کلیک وکړئ تر څو دغه فعاله کړئ. دلته تاسو ته یو ډیالوګ درکوي، نو تاسې به تنظیماتو ته لاړ شئ، دغه به فعاله کړئ. دا چې کله فعاله کړئ نو هغه څخه وروسته به راشئ بیا به دغه بټن یې کلیک وکړئ. نو چې کله هم کلیک کړو تاسو اوس ورته وګورئ دغه ده دغسې یو صفحه یې راواړوله چې کله موږ له کاریال څخه هم ځو بیا به هم دا کار کوي. اوس ورته ګورئ زه مثال دې ځای کې چې ولیکمه ساتل، زه راځم یوازې په دا ساتل باندې کلیک کوم. نو چې کله ما کلیک وکړو نو اوس نو بېرته له هغه څخه وروسته زه راځم دغه لرې کوم. دا بیا لرې چې کله لرې کړو بېرته په کاریال کې دا ساتل سوی، یعنې کار که دلته هم ورته وسپارو هلته هم دواړه یو کار کوي. خو دا د دې لپاره ده چې مطلب تاسو نن په تلیفون کې نور هغه هم کولی شئ، کار هم کولی شئ او دا کار هم کولی شئ. او داسې څومره غټوئ سایز یې هم غټېږي، کمیږي هم او چې راتېر لرې کېږي هم یو مخیزه. اوس راځم مطلب لرې کوم، ما لرې کړو اوس بېرته راځم هغه ته، دلته ګورئ دا مې وساتل شو دغلته. نو اوس دغه څخه وروسته راځو پروژې ته. پروژه کې دومره څه نشته، دلته لومړی دا بټن ته راځو. په بټن کې یو دغه بلاک ته مور بلاک دا بیا درښیم، هلته لومړی به دغه وکړو. نو دلته مطلب نور هېڅ کار هم نشته، یو کوډ دغلته اچول کېږي، دغه هم دغه کوډ ده. او دغه چې کله موږ په دې بټن لومړی ځل کلیک وکړو نو موږ به دغلته مور بلاک چې ده دا به دې ښه ده چې لومړی موږ دغه ته بوځي. دویم وار سره بیا دغلته هغه فعاله کړي، چې فعاله کړي لومړی سره فعاله کړي دویم سره یې راواړئ. دغه چې ده دا موږ تنظیماتو ته ولي تر څو موږ په پیکیج دغه برخه کې دغه سیټینګ فعاله کړو. دا هم ډیالوګ برخه ده. او دغه هم مطلب هغه دغه ده اکټیویټي ته مو لیده هغه مور بلاک ده. او دغه هم مطلب دغه د چیک بلاک ده کوم چې موږ دغه دلته ایښولو کوډ د دغه بټن کې دغه دا شی څنګه کوي، مطلب دا کاریال دوه کړکۍ کوي، یعنې دوه طرفه کوي، دغه بلاک دغه عمل کوي او دا کوډ هم. او یو بل دا امپورټ دی، دغه هم د دغه لپاره کارول کېږي. اون کریډ برخه کې هم دوه کوډه دي، دغه هم دلته وکاروئ، دا د ایډیټ ټکسټ لپاره دي. دغلته جاوا کې مطلب یو دانه فولډر ده دغه ټکسټ او یو هم دغه جاوا ده، د هغه لپاره د دوه طرفه کړکۍ لپاره کارول کېږي دغه. او یو هم دغه د ټکسټ لپاره ایډیټ ټکسټ لپاره او د کړکۍ لپاره همداسې نور دغه لپاره څنګه ده دغه لپاره کارول کېږي. نور هېڅ کار هم نشته کې بس ملګرو دغه یو څه دغه وپکې تاسو بل کاریال کې هم کارولی شئ، هېڅ کوم بلاک ته اړتیا نشته، یوازې دا کوډونه مطلب دې ځای کافي او دغه کوي بیا نو هغلته څنګه کړئ پکې پیسټ یې کړئ. او په ون کریډ کې هم یوازې دغه یو کوډ ته اړتیا ده، دا د ایډیټ ټکسټ لپاره ده. او دغلته ساتلو په هغه کې هم یو کوډ کارول شوی ده، دغه دا هم د ایډیټ ټکسټ لیکنه یوازې ساتي. دا که لرې کوي هم کوم هغه نه ده، مشکل نشته، دغه د ساتلو والا کوډ ته ښیم. دا نور باید خامخا وي. نو تر نورو ویډیوګانو پورې ملګرو ښه وخت ولرئ، د خدای په امان. او دا په هر کاریال کارولی شئ، یوازې دلته نشئ کارولی، دا شیان مازې کافي کوي هلته پکې واچوئ. تر نورو ویډیوګانو پورې ښه وخت ولرئ، د خدای په امان. که ویډیو مو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل ضرور ورسره سبسکرایب کړئ. تر نورو ویډیوګانو پورې ښه وخت ولرئ، د خدای په امان.